تا ورته ویلې کینډ اف ما خو چې درته مانو کې خو اوس لږ هغه مسوني یم شیعه یم بیا پوښتنې ډېرې کوي ما بیا مې درته هلته مې درته هم لیکل مالې ګوره لایف کې هم ناستی او مالې ورانیم کې مالې سمه شه داسې مه کوه دا خو دا لایف دی خلک ګوري ګوره خارج کې خو ته پوهېږې که نه چې دلته هېڅوک د مذهب خبره نه کوي ښه دا خو د چینایانو ټیکټاک هلته مالې په وګورو باندې بیا روان اخلي دلته خو دا خلک ترې بیا نورې خبرې را پیدا کوي نورې دغه کوي دلته چې څومره افغانان راغلي وو زه خو اکثري کومک کوم زم ورسره نو دا د امریکا ټولو نه غټه چیریټي چې ده لوترن فیملی ده ښه نو بیا دوی دا دلته سی ایچ آی هیلث چې ده میتھډسټ چې دي کیتھولک میتھډسټ شفخانې چې دي میډ ویسټ کې دا کیپټل ده د کیتھلیکس نو ډېر زیات کومک کوي دا ډېر ټوکه اوسه ما کارونه ورته پیدا کړي وو کار ته مې بولي وو ښه بیا مې دا هلکان ټول مالېوال هلکان وو دلته خو ډرګ ټسټ کوي چې په دا امتیازو کې مروانه راونوځي وایي نه ډاکټرې داسې چې خبره نشته دی دا 4 نفره مې بولي وو 3 پکې پازیټیو راغلل بیا هغه یو هلک وارخطا و د ټسټ نه مخکې چې دا خو به مونږ کاپیران کوي نه مالې نه بیا چې کله خو ما اعصاب ورته خراب شو چې کله دا جواب ورنه کو اتې مې ورته ویل مالې اوس لاړ شئ ښځو میندو ته مو وایئ چې څه خبر شیم کړی اوس تاسې ته جواب درنه که او هغه وکړه مثلا you know like it was so funny when they told me چې دا خو به ډاکټر خدای پاک کړي د خدای رضا خدای پاک چې کړي مالې خدای نه دی کړي دا هغه په امتیازو کې د ټي ایچ سی و ښه خو دلته خو څوک اوپن نه وي هغه ریلیجن چې ده هغه ډسکشن نه وي امام ټیک ټاک کې چې دی زما کوم دغه لیدلي دی ماشومان که نه هغه یو مې زوی دی یو مې لور ده هغه خور ورور دی چې څه چاته مه وایه په لایف ګوره داسې شرارت کوي خور ورور مې نه دی هغه یو مې زوی دی او دا یو مې چې ده یو مې لورکۍ ده او خانم ګله مې چې ده خپل د ترور لور مې ده زه شکر چې د ترور لور دې کړې ده هغه به هم درته وایي ماما زوی هغه یو تا باندې مې هغه یوه بدله ده د ماما زوی ما هغه بدل خو به نه یې درته ویلي نه ماما زوی راته نه وایي دلته د ما ملګرې ده دا د افریقا اکثري خلک ډېر میکس دي ښه خپله مسلمانه ده بیا لیوارې چې ده کرسچن ده بله یورې چې ده مسلمانه ده لکه نیم پکې حجاب کې راځي د موږ مسجد ته اکثري ښه بیا هغه کرسچن هم پکې راځي نو د افریقایان ډېر میکس دی بله ورځ د زوی ګریجویشن و بیچاره د هغې میړه اکسیډنټ یې کړی و هغه بیخي نرسنګ هوم کې ده دا ډېر زیات هارډ ورک دی ډېره ښځه ده نو ما بیا دیګی څه کړی نو ما ورته بیا پوښتنه کړې چې دا حلال دی کاره وایي نه زه خو حلال کومه د افریقي مارکیټ نه یې راوړم په سبا زه وږې وم چې په سبا مې هغه وخوړه سبا مې زه کتل په هغه سبو کې ټول لرې کې پخ کړي و ښه سابو یې لرې کې پخ کړي و ټول تاسو ته هلته بوسټن کې هوا ښه ده ولا د دې ځای خو ډېره ښکلې هوا ده ستاسو طرف ته هوا څنګه ده هلته نن زه تلم ټینسي ته ما خو هینګ لایډینګ کمپټیشن و نو زه وغورځېدم هغه ټرپ مې کینسل کړ ډېره ګرمي ده دلته بیا هلته چې غرونو کې ټینسي کې هوا ښایي نه دلته خو چې دی دا زمونږ ساحه چې ده دا ډېره یخه ده مساچوسټس سټیټ دی دا ساحه دلته ټول واوري او دغه دا اوس فعلا چې دی هر یو ورځ بعد هره ورځ 2 ورځې بعد حتما باران کیږي او هوا ډېره بهترینه هوا ده د همدې د هوا په وجه باندې زه دلته راغلی یم اصل کې خو زما ټول عمر هلته جلال آباد کې تیر شوی زه د ننګرهار یم ګرمي ده که نه زه د ننګرهار یم هغه ساحه چې وه ډېره ګرمه وه دې ګرمۍ مې همالته زړه چولی و ما ویل مالکه چېرته زه امریکا ته لاړم
نو زه به یخ سټیټ دغه نه انتخاب هغه خو داسې سټیټ خو بیخي یخه نه ده، هغه خو ټول بهار نه یخې نه ګرمي، هلته خو بیخي معتدله. به دې خوا چې راتلم د انډیوالانو مې راته وویل وایي دې ځي ته مه راځه دا ځای ډېر یخ دی او واورې دی او دا دی مالې بس ځم مننه مستر ایکس مجرمه. دوی هسې کې د هر چا د موږ د خلکو مشکل دا ده که نعوذ بالله ځان نه خدایان جوړ کړي کنځاوې بدرد بددعا. یوه ښه خبره به یې له خولې نه راونوځي، یو ورځ چې یو انسان ته یوه ښه خبره وکړي کیدای سي هغه زه لکه نه پوهېږم چې دا ولې داسې سوي دي. لکه صحیح ده یو انسان هره ورځ خدای پاک ورته د توبې او د هر چي لارې خلاصې کړي، نو دوی بس درپسې راواخلي خپله خوله مرداروي. نه دا خو خوشي بد کې دا بعضې خلک چې دا کنځلې منځلې کوي دا خو ټیک ټاک دی دا ټوله دنیا ګوري دې کې بس دې د شروع کړي خور دی او مور دی او فلان او بستان دا خو ډېر سپک کار دی چې هر څوک یې کوي که هغه هر څوک وي که هغه افغان وي که بلي دا ډېر یو سپک او چټي کار دی چې دې دوی کوي. کیدای شي ته یو خبره ولیکې ستا په هغه ښه خبره باندې هغه کس سمې لارې ته دعوت شي، ته په زور یو صحیح کس اخلي خرابې لارې ته یې دغه کې تشویقې ته ورته کنځلې کوې بدرد ورته وې هغه نور هم عصباني کوې هغه نور هم شاټې بس خلاص. بس دا چې دوی خبرې دي. څو بجې دي تاسې هلته 11 بجې هم دي؟ زمونږ ځي کې دي 7 دقیقې کم 11 د موږ هم 6 دقیقې کم نه لاس ښه 1 ساعت فرق ده. مننه زم 10 بجې سیسي ذات نه 10 بجو پورې لایو راځم بیا له خیر سره سبا راځم یا سهار ښه داسې راته دې ویلې بیا زه لایف شیر کوم در سره. صحیح شو زه ښه وخت ولرئ ښه شپه ښه وخت ولرئ. خدای په امان ښه وخت در. مننه مستر ځواني مرګ مسې 100 کلن سئ خدای باندې کامیابه لره او خدای دې د ټیک ټاک چښتن که نه درته کمال الدین شینواره مسج درته کوم فوزیه خورې ما درته مسج وکړو بیا جواب راکړه دلته په هغه کې دې راته کړی ټیک ټاک کې دې مسج کړی که ټویټر کې دې ګله حتما جواب در کوم. خدای په امان مستر ایکسه ولې د الله نوم اخلم الله پاک مهربانه ده خودم اخلم الحمدلله سبحان الله استغفر الله ډېر ښه په هر لیولې اخلم. نو د تا کار څه ده نعوذ بالله نو یرحمک الله ډېر اخلم نعوذ بالله سبحان الله بسم الله ډېر اخلم خوند دې درکه مجرمه ته ولې خدای پاک دې تا ده په خدای پاک تا اخیستی ده ځان ته دې ټیکه کړی ده د مونږ هم ده. خدای په امان. وعلیکم سلام ټولو دوستانو ته مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مننه. چې وی د دې دا مطلب شو چې خپه شو زه خو مال خو خوب نه راغلی خو پیرې خو نه یم زه خو خپل لایف کې ناستم ګیم مې کو ګیم مې را باندې کټ کړو مینا ګل ګل زما د 10 کالو مرګري ده زه چې دوبۍ ته رالم ما له انګلیش بالکل نه راتلو زه پړه لیکه بالکل نو پهله سالون کې چې ما ته جوب ملاو شو کنه د دې مور زمون کسٹمر او سالون ته وراتللو دا د هغه ورځ نه زما مرګري ده مالدار د ټول مالدار د کارو په انډیا کې په پاکستان کې په دوبۍ کې خپل ځای نه دي خو لکه ماته چرته دي په وړو کې نظر نه دي کتلی چې یا زه غریب یم یا زه خو پردی مزدور یم نوکر یم ما سه په یو پلیټ کې روټي کولې داغه پلار داغه مور داغه رور داغه بابي داغه خاون داغه بچي ما سه په یو پلیټ کې خوړلې ده نه ګوره پیسې زی راځي ښه انسان عزت مهم دی چې چاته عزت ټیک ټاک باندې بالکل نه پويږي ټیک ټاک ولا اوس ما جوړ کړی دی زه ورته ډېر ټیم نه لګم ټیک ټاک جوړ کا ماته چھوڑو اس چیزوں کے لیے ټایم نه دا اوس جوړ کړی دا شینواری بیا شینواری ته راشه شینواری بیا لاړو ښه دا راغی شینواری راشه کولتا شینواری راشه تا باندې کیس ته کیس شینواری کیس کلیر کا کني قسم دې کې پریدم کیس در باندې شوی دی او ډیر غلط کیس خراو چچا ورواچو کول د باندې کیس ته ودرېګه د کیس باندې کار تاوران کړه سلام
وعلیکم سلام. په خیر په خیر. شینواریا شینواریا ستا پټس کې پرون زه لګېدلی وم بله ورځ پرون هم زه بیا څه چل کړی دی بیا هم څوک لګولی دي د ما ته د هغې خبره یاده شوه د هغه چې ولګېدم چې ستا په ټس کې زه ولګېدم مینهوالو مینهوالو د ده په ټس کې زه پرون په ګیم کې لګېدلی یم د شکیل سره او اوس پتا کیس دی ګوره ښه د کیس دی پتا غټ کیس دی ښه تا بېګا وای خانه داسې دی ښه وایه وایه زما اکاونټ نه کله سپین غر راځي کله سپین غر راځي زما اکاونټ نه که نه خو ما چې دی ما ګفټینګ بند کړی حقیقت درته وایم ما ګفټینګ بند کړی دی زما د هغې نه د هغه راځي یو سپین غر راځي زما اکاونټ نه هغه هم ګفټینګ نه کوي زما د اکاونټ نه هغه چې دی شکیله ما شینواري چې فیصله کړې ګفټینګ باندې نن فیصله کړې چې وی کو کنه باندې موږ بند کړې یو هفته وشو مکمل سټاپ یو ګرم چاته نه دی وشته او د دا دومره شیر کړی کلک ملګری مې میچ خو دومره شیر کړی راته نه یم ورغلی دا خبر د نیانا اوس نه خوښېږي دا ګفټینګ هم بند کړی دا خبره بیخي خوند نه ورکوي زه وایي چې زمونږ بار راغلی د پاسه بې پلار راغلی زمونږ په باره کې تاسو ګفټونه بندوئ ما ته یې کوئ چې زه غریب یم بل چاته یې مه کوئ خالص ما ته ګفټینګ کوئ ته کوم نه یې ښودلی ستا نوم کوم نه یې ښودلی تا ته خو موږ همداسې مو ګفټونه ولو دې نورو ته هغه تا شینواري پټس دا کې زه کسان پرون چا لګېدلې یم ولا د دې جرمانه به راکې وایي خانه تا ته پټس کې څه چل شوی و د وای خانه وایه دغه شکل چې دا خان که نه ونه سپین غر پېژنې دواړو ته هغه وایي شینواري وایي هغې ته وایي که ایجې شینواری اوکې ولیکه او هغې چې سکرین راولېږه که سپین غر سکرین راولېږه ګفټونو کې سکرین پسې ګرد سکرین نشته دی دا سکرین کومه سې ګفټ دی هغه چې چا ورته چې سکرین نه اسکریم وښیي چې سکرین ورته ورولېږل ښه ایجې شینواری ته یې زه یې ورته ښودمه ښه شینواري ته یې سپین غري بیا یې ماته غوسه راغله چې زه یې نه پېژندم نوم چینج کړه یار نوم چینج کړه هغه سپین غر که ته شینواری که پوره سپین غر که پلیز په دې موبایل باندې مې داسې ورلډ کپ شانتې راغلی دا څه وشو ورلډ کپ دې وګټلو او دا دې د هغه شی نه په څوم کې راغلی په ټاپ 10 کې راغلی او که نه پور راغلی ورلډ کپ راغلی ورسره په خبرو کې او بالکل خبرې دا ته لایک مې راویږي خبرو کې د ډیګري نه هغه یې واخیسته د دې کپ وګټو هغه ایشیا سیریز یې وګټلو ظالمه چې دا مې په لایف کې اخیستی نو اوس به راته پیسې میلاو شوې نو په خبرو کې څه کوم نه هغه چې واخلې هغه چې واخلې که نه بیا درته ګفټونه په ډبل حسابېږي په هر یو میچ کې تر یوې هفتې پورې دا خدا والله اوس په میچ سټارټ کې مې اوکې دې کوو که نه ولې دې کینسل په میچ سټارټ کې وایي خانه د سړي څخه خبره ختمه کړه نو ما ته څه پته ده نه میچ سټارټ نه کړي اوس او که نه میچ سټارټ نه کړي دوه کیسې دي دوه کیسه دي در باندې که نه یو داسې کار دی که نه چې ما سپین غر ته هم وی چې مې دا تا نه یادوي دا ایجې شینواري یادوي علي یادوي که نه وی ولې زه د هغه نه کم یم څو د هغه سپین غر نه ولې زه د سپین غر نه ښکارم لاړې چې ورته ګفټینګ وکړو میچ یې ورته وګټلو وایي خانه شکیل ما ته شرط لګولی شکیل ما ته شرط لګولی چې میچ وګټه په دې لایف کې زه در سره واده کوم ما سره هغه ټیم کې 1100 کسان ناستو د هغه څه 4000 کسان ناستو ښه زه اوس وایي ښه سپین غر ته لګیا یم کله ورته څه یم کله پښتون ته یم ورشي ورپسې ګفټینګ ورته ونه کړي خاص کې زه وایي قسم د شینواري زه وایي قسم د کې رانه ګټلې وي که داسې خبره و د واده نه واده مې درته کولو شکیل سره قسم نه ولد واتساپ کې ما ته زنګ راووال په هماغې ورځ باندې ښه ما ته وایي چې هغه زما چې زړه نه و چې زه شکیل ته هغه ولم چې شکیل وایي چې سپین غره تی چې دې ورته چې دا غټ ګفټر سپین غر نه دی دغه وړوکی سپین غر دی سپین غر هم پوه نه شو سپین غر هم په کیسه سم پوه نه و اچانک لایف ته راغلی او بس ځان یې بادشاه جوړ کو شکیل ما ته وي نینا ګیم وګټه صحیح ده 3 ګیمه وګټه نو زه درسه واده کوم او کو ګیم دې وبېلو بیا به ما نه په قلاره شي زما نوم به نه اخلې ما ته 3 ګیمه ملګرو وګټل په دې کې سپین غر راغلی هغه څه وایي ده ته وایي دای ورته یادو چې دا راغلی که نه دا غایدي ده او ورته وایي
ګیم یې نه کو څلورم ګیم یې نه کو هلک ویې دو رنګ یې زیړ کو ما خو د شکل نه کله ګیمونه نه دي ګټلي کنه 3 ګیم راله خلکو وګټل وایي چې ته وې ګیم نه لګو کنه ګیم یریدو چې اوس رانه دا ګیم ګټي کنه شرط کې خرابېږم وایي چې ګیم راله ګټې نو وایي ګل راته راولېږو چې نه ګټې راله نو وایي آیسکریم راته راولېږه زه ورسره بیا ګیم نه لګو هغه لاړه لایف ته هغه ګرځي شکل آیسکریم ته سکرین وایي هغه سکرین وکتو سکرین ملاو نه شو دا قهر یې ورته ګلو ویشتو شکل لایف چالو کړله زما سره چې کم ناست و هغه هم بیا وتلی ولې شکل په ګیم کې 20 منټه واخیستل سپین غر ته 20 منټ انتظار وکړو ګیم سٹارټ کو سپین غر ورته نه وای خانه ته څه ویلو ګیم وکړو زه هراو شم شکل جیتا غلط کار کړی دی شینواریا سپین غر غلط کار کو نه خدا ورته څه وای په دې وخت کې باید چالاکي نه کار واخلو وای خانه هغه چې سپین غر دی دا ورته وای چې دا غړ سپین غر نه دی دا وړو کې ګفټر سپین غر دی ما ورته داسې نه ویلې ما ورته مې دا هغه سپین غر نه دی مې دا ای جے شنواری دی مې اته ته چې ګیمونو کې ما ته وای بوتله دې سر ته دی وګوره دا دواړه ما څه په یو کال نه پراتی واسه دې نه پیژنې دې پیژنې زه ورته دې پیژنې باغ اوس راواله ما شي سپین خبر سپینه شي سپین غر راغلی سپین غر راغلی ما په دې لایف کې ما ته دې چې کوي وای ولې ښه زه د هغه سپین غر نه کم یم زه ورته کیم دا بیا راغلی وای خانه دا بیا راغلی دا ځان نه خبر نینا یو سکند نینا دا فیصله وکړو دا د لایف کې دا د نینا فرند ولې تا بلاک کړی دا راته وشینواریا ته دې خبره ولوکه د کمنټونه مې کول سپینه خبره کومه ښه کمنټونه کومه بل څوک چا کمنټونه هم نه کول موږ 2 کسه وو کمنټونه کوو موږ دغه د ګپ شپ مې د لایب هم رواني یو دم لګی چې دغه شینواری میوټ کوي یو دم چې ما ته ځکه موډیټر کې ما چې تاسو بلاک کې میوټ نه کینو تاسو کار مو کو جادو دی نه ما ورته چې مرزدان له صبح ما څوک نشي میوټ کوله څنګه چې دا خبره کوله تر دواړه مې په بلاک ته نه غلط هغه بیا بل چا سره لانجو ملنګ سره د پچنګا چغولي بیچاره مړه وای نه سره ته وای چې تم بیخي په کار نه په دی لایف کې تا ته چا ویلی چې راشه بدم سپین غر غوندې ما مازغه ما ورچو نو